او دلته دې مدرسه کې ماشومان دي، زموږ او ستاسو بچي دي، او دلته چې موږ راوستي دي د دې لپاره چې د دوی ښایسته تربیت وشي په قرآن او سنت باندې، د اخلاقو تربیت یې وشي، د عقیدې تربیت یې وشي. نو اول ذهن کې دا خبره کېنوئ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو ټول مشران وئ او تاسو ټولو مشرانو به د کشرانو په باره کې تپوس کېږي. خلک لګیا دی مشري غواړي، پیسې لګوي، کوششونه کوي، خپل عزت یې خراب کړی چې زه مشر شمه. زه کله کله بیان او خطبه کې دا وایم دا موږ له چې کومه مشري الله راکړې دا له اول سر ته ورسوو. ته د خپل اهل، د خپلو بچو، د خپلو کشرانو مشر یې. دا مشري له اول سر ته رسول پکار دي، ځکه الله رب العالمین به موږ نه د دې تپوس کوي. نو د حدیث کې مقصد هغه دا دی چې تاسو د خپلو کشرانو ښایسته تربیت وکړئ، صحیح تربیت، د هغوی چې کوم حقوق دي هغه هغوی له ادا کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. خپل ځانونه، خپل اهل، خپل بچي دا د اور نه وساتئ. بچي ته کوي دا په څه باندې بچ کېږي؟ دا په ښایسته تربیت باندې، قرآن او سنت باندې د دې تربیت کول پکار دي. دویمه خبره هغه دا ده، ناظم صاحب ماته وویل چې د بچو د تربیت په باره کې خبره وکړه. دا موضوع چې دا ډېره وسیعه او فراخه موضوع ده، او ځینې بیانونه داسې وي، ځینې موضوع چې په کومه خبره باندې ته خبره کول غواړي داسې چې چل چاله نه وځي چې د کوم طرف نه راونیسمه، کوم طرف نه. خو زه به داسې وایم چې د دې خپلو بچو تربیت کول په دې کې به د دوو خبرو لحاظ ساتي. دې سره بیا د بچو تربیت ډېر ښایسته کېږي. اوله خبره دا ده چې د بچي ذهنیت، د بچي عقل، د بچي عمر دې ته ګوره او د هغې موافق د هغې تربیت کوه. که موږ وګورو قرآن کریم کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عقلونو او دانګې د عمر په لحاظ سره احکام بدل کړي دي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بچی د 7 کالو شي مروا اولادکم صبیانکم اذا کان ابن 7 سنین. خپلو بچو ته د مونځ حکم کوي، بچیه مونځ کوه کله چې د 7 کالو شي. بیا وایي فضربوها اذا کان ابن 10 سنین، او کله چې د 10 کالو شو بیا هم نه کوي، بیا ترې ټک وباسه. د 10 کاله عمر نه مخکې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغه نه د څپېړې ایستلو، د هغه له ګزار ورکولو اجازت نه دی ورکړی که هغه مونځ نه کوي. او چې کله 10 کالو ته ورسي بیا به د هغه تربیت داسې کوي چې کله هغه مونځ نه کوي، پابندي نه کوي، عبادت نه کوي، بیا ترې څپېړه پورته کوه. دارنګې کله چې انسان بلوغ ته نه دی رسېدلی، د الله رب العالمین د طرف نه دا مکلف نه دی که دا یو کوم دیني کار ونه کړي، عبادت ونه کړي، الله رب العالمین یې په هغې باندې رانیسي. نو دارنګې
یو سړی دی پې واده کړی دی واده یې لا نه دی کړی جینۍ ده واده یې لا نه دی کړی والعیاذ بالله الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د بچو د ټولو د دې نه حفاظت او بچاو نصیب کړي خو د هغه نه بدکاري وشوله وجل یې نشته د هغې کوړې دي وال دي 100 ګزاره وال دي د هغې او چې کله واده وکړي عقل یې په ځای دی حاجت یې پوره کېږي او د هغې باوجود هم دا بدکاري کوي شریعت وایي رجم یې کوي په کاڼو یې ووایي غرض او مقصد مې هغه دا دی چې د بچو په تربیت کې به د هغه عقل د هغه ذهن د هغه دماغ د هغه عمر هغې ته به ګوري کله یو بچی وړوکی دی هغه په معمولي قهر باندې هم کېږي هغې نه هسې به یې څپېړه مو پورته کوه بلکې چې کله هغه په خبره باندې پوهېږي او ته ورته قهر وکړې ته ورته خبره وکړې څپېړه له توجه مه ورکوه کله کله داسې یو ځینې بچی هغه ډېر ضدي وي نو هغه سره به د ضد په لار باندې نه ځي د هغه سره به د نرمۍ په لار باندې چلېږي غرض او مقصد مې هغه دا دی چې د بچو د تربیت اولنۍ خبره دا یاده کړه چې د بچو تربیت چې کوي نو د هغه عقل د هغه دماغ د هغه عمر د هغه پوهې ته به ګوري هغې موافق به د هغې سره چلېږي دویمه خبره موږ به د بچو تربیت د څه شي کوو لکه تربیت لفظ خو ما ډېر استعمال کو د بچو تربیت پکار دی د بچو تربیت د څه شي پکار دی اولنۍ خبره د عقیدې تربیت یې پکار دی د عقیدې تربیت تاسو ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې په دغه وخت کې دی لا ماشوم د 12 یا د 11 یا د 14 کالو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلو اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله کله چې سوال کې مخلوق نه مه کوه د الله نه سوال کوه کله چې مدد غواړي د الله نه غواړه وایه د عقیدې اصلاح ورله وکړله نن زموږ نوجوان نسل هغه هم غواړي که تعویض اچولی تارې اچولی زیارتونو باندې ګرځي د عقیدې اصلاح یې نه شوي د عقیدې اصلاح ډېره ضروري ده اوله مهمه ذمهواري هغه دا ده چې د بچو تربیت چې کوي د عقیدې اصلاح ورله وکړه داسې نه چې ته په توحید روان یې او بچی دې په شرک باندې اخته دی داسې ونه کوي تربیت د عقیدې اصلاح د عقیدې یو یهودي و د هغه زوی د نبي صلی الله علیه وسلم خدمت به کو هغه زوی یو ځل بیمار شو هغه او داسې حالت کې و چې مړ کېده نبي صلی الله علیه وسلم بیمار پرسۍ له ورغې کله چې ورغې نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل اسلم اسلام راوړه نو داسې مجلس کې اکثر دا بچي خپلو مشرانو ته وګوري چې د دوی څه نظر دی نو هغه داسې پلار ته وکتل پلار یې ورته وایي بچیه اطیع ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم خبره ومنه نو هغې څه کلمه وویله اسلام یې راوړو نبی صلی الله علیه وسلم دا غزې نه چې کله راووتو ویل الحمد لله الذي انقذه من النار هغه ذات له حمدونه دي چې الله د اور نه دا وساتو غرض مقصد دا دی نبی اسلام دغه بچي له په دغه وخت کې د عقیدې اصلاح کوله د عقیدې اصلاح ډېره زیاته ضروري ده دویم د بچو تربیت چې هغه په عباداتو باندې عادي کول وړوکی ماشوم دی عبادت ورته ورښایه طریقه ورته ورښایه ځان سره جومات ته بوځه موږ چې وګورو په دې معاشره کې چې کله ماشوم جومات ته راشي بس داسې دی لکه یو ځای ته چې یو حیوان راغلی او ناشتا شان حیوان یې ورڅې ورته پړپ پړ ګول چې دا به څه شي زمونږ داسې حالت جوړ شوی خو نه خپل بچي ځان سره مساجدو ته راوستل مدارسو ته دیني مجلسونو ته دې لپاره چې د هغه تربیت په دې باندې وشي ته چې څنګه لمونځ کوې هغه شان لمونځ به هغه کوي ته چې د قرآن تلاوت کوې هغه به هم کوي د بچو تربیت په عباداتو باندې د دعا چل ورته ور وښایه دعا باندې تربیت وکړه بچیه دعا کوه ماستر کې چې څملې ځان سره څمله ورته وایه بچیه دعا ووایه تربیت هغه په عباداتو باندې په دعا باندې د هغې کول پکار دي دارنګې د بچو تربیت بل د اخلاقو تربیت ورله کول پکار دي بچو له د اخلاقو تربیت بچیه بد اخلاقي مه کوه چاته کنځل مه کوه امانتداري کوه
چاته دروغ مه وایه بچیه، هېڅ چاته دروغ مه وایه، ولو که ډېر نقصان تاته ولې نه در رسېږي، خو دروغ هغه مه وایه. د بچو تربیت د اخلاقو ډېره ضروري ده. چاته کنځل ونه کړي، چا پورې ونه خاندي، چا پورې ټوکې ونه کړي، سپین ږیرو پورې، معذورو پورې، لیونو پورې خنداګانې ونه کړي. کم حیوانات دي بې ضرره حیوان دي، هغې له ضرر ورنه کړي بچیه. داسې تربیت ولو که د اخلاقو تربیت، دا ډېره ضروري خبره ده. بل د بچو تربیت چې دی هغه چې کول غواړي، اول والدین عملي نمونه هغوی ته پیش کړي. عملي نمونه یاد ساتئ. بچی ته وینا دا اثر کوي، لیکن د هغې نه زیات مؤثر چې دی هغه عمل کول دي. تا بچی ته وویل بچیه پاسه جومات ته مانځه له لاړ شه او خپله کټ کې ملاستې یا کوټه کې ځان ته جانماز خور کې په مونځ ودرېږي، دا بچی هېڅکله ستا خبره نه مني، بلکې هغه ستا خبره مني چې کله ته په عمل باندې برابر یې، بچی هم همداسې برابر یي. دې وجې نه که تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن لپاره بهترین لمونځ دا په کور کې دی، سوا د فرض لمونځ نه دا ولې جومات کې غوره دی. په کور کې لمونځ بهتر دی. دا ولې؟ دا ځکه چې کله دی په کور کې سنت کوي، په کور کې وتر کوي، په کور کې نوافل کوي، بچي هغه ته ګوري، د هغه تربیت پرې باندې کېږي. د قرآن تلاوت چې کې په کور کې کوه، کور کې اوس برکات هم راځي او غټ برکت یې دا دی د بچي تربیت پرې پې کېږي. زه کله کله بیان کوم صدقه چې کې صدقه خپل ماشوم بچي له ورکوي، دا پلاني کوي سا پلاني له ورکا دې باندې د هغه تربیت کېږي. او چې هغه ټیږي د مال محبت یې نه زړه کوي، بلکې د صدقو مینه په هغه کې وي. داسې نور عبادات واخله. جومات ته چې ځې چې ته ځې بچی به هم درسره رواني، دیني مجالسو ته، د علماو مجالسو ته د هغې تربیت د هغه کول پکار دي. نو غرض او مقصد مې هغه دا دی چې د بچي تربیت په دې طریقو باندې هغه کول پکار دي. بل د بچو تربیت هغه دا دی چې بچي له ادب ورکول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن. یو پلار چې بچي له څه ورکوي په دې کې بهترین دا دی چې ادب ورله ورکړي. ته بچي له پیزار راوړي، لباس راوړي، خواشکاک راوړي، قیمتي اشیا ورله راوړي، په دې ټولو کې بهترین او غوره دا ده چې ته هغه له ښایسته ادب ورکړي. ښایسته ادب هغه له ورکولو. بل لاره د بچي تربیت په دې باندې کول چې د حرامو نه ساتل. بچي ته وایه پردی فصل خراب نه کړي، ګیا پردی راونه شکې، دانګې کمې میوې دي هغه راونه شکې، د چا شی راپټ نه کړي، پیزار راپټ نه کړي، بل څه بل څه د حرامو نه ساتل، نشه ونه کړي. د نبي صلی الله علیه وسلم نوسی دی حسن رضی الله عنه د لور د طرف نه علي رضی الله عنه زوی، فاطمه الزهرا رضی الله عنها د هغې زوی دی. حسن چې دی دا د جنت کشمالی دی، د جنت ګل دی. نو هغې یو ځل یو قجوره راواخیستله، د صدقې قجوره وه، هغې راواخیستله. کله چې هغه خوله کې کېښودله نبي صلی الله علیه وسلم وایي کښ کښ، موږ پښتو کې تعبیر دا دی وغځوه. ځینې ماشومان ته خلک وایي کښ کښ، دغه مقصد یې دی. لرې که دا او بیا یې ورته ویلې اما آیا تعریف تاته لا پته نشته دی لا ناکلو صدقه چې موږ صدقې هغه نه خورو، موږ د صدقې مالونه نه خورو. انبیاء باندې الله رب العالمین زکات صدقات دلته حرام کړي، د هغې خپل حکمتونه دي. نو د هغوی په کورنۍ باندې حرامي، د هغوی په غلامانو باندې حرامي. نو حسن رضی الله عنه چې کله دا قجوره راواخسته، ماشوم دی، خوله کې واچوله، حالا چې مکلف هم نه دی، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا چې د هغه تربیت یې په دې طریقه باندې کوو، د حرامو نه به ساتو. غرض او مقصد هغه دا دی چې د بچو تربیت
دا کول پکار دی په دې کارونو باندې خصوصا په دې خبره باندې یو د عقیدې اصلاح دا ډېره زیاته ضروري ده بچي ته وایه الله چېرته دی موږ پیغمبرانو باندې ایمان لرو الله کتابونه نازل کړي دي اسلام دی د آخرت ورځ ده تقدیر دی او دارنګې ملایک دي کتابونه دي د هغې ښودنه ورته کول د اسلام ارکان ورته ښودل دارنګې ایمانیات ورته ښودل د عقیدې اصلاح پکار ده او دویم دا دی که د بچي تربیت کول غواړو نو هغه دا دی چې موږ خپل عملي جامه اختیار کړو موږ خپل عبادت گزار جوړ شو نیکان جوړ شو الله رب العالمین به د هغې اثر دا په بچو کې راښکاره کوي دا یو خبر کوم به اکتفا کوم په دې باندې سورت کهف چې تاسو لولئ سورت الکهف جمعې په ورځ باندې ډېر فضایل راغلي دي په هغې کې الله رب العالمین دغه دوو کسانو واقعات ذکر کړي دوه یتیمانان چې خضر علیه السلام د هغه دیوال بچ کړو او خزانه یې ورله پټه وساتله په هغې کې علماو حکمت هغه دا ویلی دی ګوره پلار یې مخکې نه مړ دی او دغه ځای کې الله رب العالمین وایي د دوی پلار نیک سړی و ګوره د پلار هغه نیکوالی بچي ته دومره پیدا ورکوي د هغوی د مال د هغوی د جان د هغوی د عزت د عرش حفاظت او بچاو هغه کوي الله رب العالمین دې وکړي چې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق موږ تاسو ټول ته نصیب شي.